السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمینو، د مدرسې د علما کرامو څخه عالم راته وویل چې چا پوښتنه کړې ده چې یو ښځه یې تښتېدلې ده، څه پیسې مو ولیدي، نو بیا دې هغه بېرته راوستله، نو زه وایم موږ یې وژنو. محترم بیا راته وویل چې په دې مسله کې باید څه نور بحث هم وکړول سي چې دا د ښځو حقوق بیان کړول سي. اول به دغه صورت ته راسو چې دا ښځه تښتېدلې ده، شرعاً مېړه څه حق لري؟ مېړه که ګمان پر کوي چې تا زنا کړې ده، ته تښتېدلې یې، نو یا به 4 شاهدان تېروي د یو قاضي مخ ته، بیا به قاضي فیصله کوي چې شرعت او قرآن کوم حکم کړی هغه به جاري کېږي. او که دې واقعیت زنا هم کړي دی شهیدان نه لري، بیا به دلته د قاضي په مخ کې دی قسم کوي، قسم به داسې کوي چې اشهد بالله، زه په الله سره شهادي ادا کوم چې اني لمن الصادقین، زه رښتیا وایم چې ما رمیتها به من الزنا، هغه کومه تهمت چې ما پر دې ویلی دي او کومه خبر چې ما په دې کې کړې ده چې د یې زنا کړې ده دې زما ښځې، نو زما دې په الله قسم وي چې زه رښتیا ګوی یم. 5م وار به دا وایي لعنت الله علیه، په ما دې بیا لعنت الله که به زه درواغ وایم. بیا به 5 قسمه ښځې ته ورکول کېږي، ښځه به بیا دا وایي اشهد بالله، زه په الله سره شهادي ادا کوم چې انه لمن الکاذبین، دی درواغ وایي چې ما رمانی به من الزنا. 5م قسم بیا ښځه داسې کوي چې غضب الله، د الله غضب دی پر دې باندې ان کان من الصادقین، که دی رښتیا وایي. نو دغه قسم چې دواړو ته ورکول سو، بیا به قاضي د دې دوه په مابینځ کې جلاوالی راولي. دغه مېړه چې ښځه تښتېدلې ده شرعاً دغه یو حق لري چې د لعان موضوع ده، قاضي ته به ځي، قاضي به دوی ته لعان ورکوي. نور مېړه دا حق نه لري چې دا ښځه مړه کړي یا دا ښځه باندې بله سزا او فریب ورکړي. دا خو شرعاً مسله سو. نکاح هدایه اندې هدایه جلد 2 صفحه 396 باب لعان. اوس به راسو د ښځو حقوقو ته او د پښتنو سرغړونې ته. د ښځې حق، امام غزالي رحمت علیه په تنبیه الغافلین صفحه 242 کې وایي 5 حقه دي د ښځې پر مېړه باندې. اول دا دی چې ښځه به د مېړه به د ښځې خدمت کوي، هغه چې کومه نفقه ده او کوم د ژوند اسباب دي هغه وسایل به ورته برابروي. او دوم دې ته به دومره علم ور زده کوي چې د دې ضرورت ورته وي مما لابد لها من الاحکام الوضوء والصلاة والصوم. او درېیم حلاله نفقه به دې ته ورکوي، ځکه هغه بدن چې په حرام باندې پر ورور شو سي هغه به په اور باندې بیا وده کېږي. او څلورم ان لا یظلمها، پر دې به ظلم نه کوي، فانها امانة عنده، ځکه دا امانت ته ده د په لاس. او 5م که چیرې وخت دې ښځې پر ده باندې تجاوز وکړي، دعوا یې ورسره وکوله، نو دی د هغه برداشت کړي. ځکه وایي عبدالله عمر بن خطاب ته نوم مبارک ته یو وخت یو صحابي رالی، هغه شکایت ته خپلې ښځې رااخیستی و چې عمر بن خطاب ته راسي د خپلې ښځې شکایت ورته وړاندې کړي. ام کلثوم رضی الله عنها د عمر ته مبارک سره دعوا وه. صحابي چې د عمر ته د خپلې بیبي دعوا واورېدله په شا باندې وګرځېدی. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې راووتي، صحابي ته یو څیز ته راغلی، هغه ویل ما عرض راوړی تا ته، زما د خپلې ښځې سره مشکل و، خو ته هم په هغه څه باندې مبتلا شوی لکه زه، ستا هم په کور کې جنجال د ښځې سره دعوا وه. عمر ته مبارک ورته وویل د دې پر موږ باندې حقوق شته، نو هغه حقوق موږ نه دي ورپوره کړي. اول دا دی چې موږ یې د اور څخه راګرځولي، زموږ شهوات په دوی باندې ساړه دي. او دوم دا چې دوی زموږ د کور چوکیدارانې و حافظینې دي. او درېیم زموږ کالي رامینځي، دوبیانې مو دي.
څلرم دا یعنې دي زموږ اولادو ته شیدې ورکوي. پنځم نانوایي اشپزیانې مو دي زموږ خواړه او زموږ خوراک څښاک را برابروي. صحابې ورته ویل یا امیر المؤمنین خو زما ښځه هم دغه رنګه ده. نو ما راته مبارک کړو چې ستا ښځه هم دا رنګه ده، نو چې کوم تجاوز دوی کوي پر هغه ته عفو ورته کوه، او چې کوم تجاوز موږ کړی دی هغه به بیا دوی عفو راته کوي. نو د ښځې او د خاوند په مابینځ کې حقوق شته. دا چې اوس دا صاحب راولاړېږي خپله ښځه وژني، پښتانه خو د پېغور په وجه دوزخ ته ځي. د الله څه نه بیرېږي خو پېغور ځان ته نه پرېږدي. په پښتنو کې عموماً که کونډه سو هغه به خامخا کونډه سپین ږیرو ته کښېني، پر دومه به کښېني، شنې هلکې دې کښېني، یا بې له ډېر وخت سړي ته کښېني. خو کونډه ده چې کونډې ته الله او د الله رسول اختیارات ورکړي دي چې ځي هر څوک چې کوي هغه دې وکړي. خو زموږ پېغور او عار په خاطر باندې چې بیا به سبا یې څوک راته وایي چې ستا ښځه خوا ته ولاړم بل چا وکول، په بل قوم کې واده شو. سبحان الله. موږ تر صحابه کرامو غیرتمن یو، او که تر محمد صلی الله علیه وسلم غیرتمن یو، او که تر الله غیرتمن یو چې الله او د الله رسول او صحابه کرامو دغه حکم دی. صحابه کرامو کونډې به پاتې شي، بل چا به وکړي. محمد صلی الله علیه وسلم باره څو کونډې کړي دي. په دې کې موږ ته دغه پیغام دی چې کونډې ازادې کړي، کونډو ته خپل اختیارات ورکړي چې په خپله خوښه مړه وکړي، په خپله خوښه باندې خاوند مېړه ځان ته منتخب کړي. ما یې سپین ږیره ته کښېنوئ، ما یې هلک ته کښېنوئ، چې د دې سره مناسب دی هغه دې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که اهل د مځکې او اهل د اسمانو ټول د یو مسلمان پر قتل سره یو ځای سي، لا به ټول الله په ورځ قیامت هغه و دوزخ ته په مخې وغورځوي. او په بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هغه څوک چې قتل وکړي الله جل جلاله به د جنت بوی پر ده باندې حرام کړي، چې د جنت بوی هغه په سواو کلو د جنت څخه لرې د انسان سپمزو ته ورسېږي. او بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که مځکه ټوله راواوړل سي، یو انسان ټوله مځکه تخریب کړي، خو دا اهون دی سپک دی که دغه چې یو مسلمان ورور مړ کړي. ترغیب الترهیب صفحه 203 جلد 3. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک روایت دی وایي خیرکم خیرکم لنسائه، په تاسو کې ښه هغه دی چې هغه د ښځو سره ښه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انا خیرکم، زه تاسو خیر یم ځکه د ښځو سره هم ښه کوم. او عمر بن خطاب مبارک ویل ډېر شجاعت او له غیرته باوجود بیا دا ویل ول باید انسان په کور کې داسې سي لکه کوچنی ته که وایه دورې ولاړ شي دی دورې ځي، که وایه دورې ولاړ شي دی دورې. متکبر او غرور باید سړی د خپل اهل بیت سره نه وکړي، ځکه وایي وار دي ورسره جنګ دي، دعوه دي، خو ماښام بیا د دې پښو ته پروت یې، هغه بیا شهوت سړی یې، بیا هلته عافیت خوندي کوي، بیا هلته خپل عزت په دې خوندي کوي. نو د ورځې دعوه یې ژبه دې پراکښلي، ماښامه بیا لوی سړی یې زاري ورته کوي، ورته پروت دی. او په قرآن کې هم الله جل جلاله راته وایي وعاشروهن بالمعروف، تاسې ګزاره له دوی سره کوئ په نیکي سره په ښه طریقه باندې. د سورة النساء 19 آیات دی. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امر کړی دی چې تاسې د خپلو ښځو سره هغه رحم کوئ، پر دوی باندې رحم کوئ، له دوی سره ښه ګزاره کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک انس راته مبارک روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه ډېر رحم پر صبیانو او کوچنیانو او پر ښځو باندې کاوه. نو محترمینو تاسې خپل اهل باندې رحم وکړئ، الله به په تاسو باندې رحم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په ورځ د قیامت به جنت ته جنتي نه ننوځي تر هغه وخته پورې چې د ده باندې د چا حق هغه یې نه وي ورکړی. او چې څوک په چاپلاخه باندې ولي د هغې چاپلاخې حق به ورکوي، بیا به جنت ته ځي. او یو دوزخي دوزخ ته نه ځي تر هغه وخته پورې چې ده حق پر بل چا یې هغه حق ده ته ور نه کول سي. محترمینو په دنیا کې خو ته سترګې باغ باغ کوې، واځه نارینه یم خاوند یم دا مې ښځه ده،
نو ظالمه د خدای که دې مړه که په ورځ قیامت به د الله په حضور کې په 8000 قومو کې د ښه ښځه په تا باندې پسې تر لاس مې نیولی چې زما حق راکړه. د الله په حضور کې به بیا نه ستا بریتونه کار کوي، نه به ستا جلالیت و دبدبه او ځواني کار کوي، بیا به ظالمه بیا به د الله په حضور کې څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت حقوق العباد بیانول چې تاسې په چا ظلم مه کوئ، د چا سره بد مه کوئ. که مو د هر چا سره ظلم وکړي، که هغه هر څوک کشر وي، که هغه هر څوک ضعیف وي، په ورځ قیامت به د الله په حضور کې ستاسو خپل انتقام واخلي. یو صحابي راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت یا رسول الله زما مری دی کله بد کار وکړي، ډېر بد کار وکړي، زما خشم نه یې ورته راغلی، لږ خشم ورته وکړه. کله یو کوچنی کار وکړي زما طبیعت ورته خراب سي، ویې وهم تکلیف ورکړم، نو آیا دی به له ما سره په ورځ قیامت حساب وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستا حق په ده پسې ورغلی و خپل حق به درکړي، او که د ده حق په تا پسې و که څوم ته بادار یې د ده ته د ده سردار یې ته به حق ده ته ورکوې. د الله په حضور کې چونو چرا محترمینو نه چلېږي، نه هلته بیا سړی د پښتون قوم په نامه خلاصېږي، نه د افغانیت په نامه خلاصېږي، نه دغه چې زموږ یو غیرت بولو د دغه بې غیرتۍ په نامه هم نه خلاصېږي چې پښتانه ډېر غیرتمند دي. پښتون کم غیرت کړی دی. پښتون غیرت دغه دی چې د الله حقوق پایماله کوي. د پښتون حق دغه دی چې په ښځو باندې ظلم کوي. زه یو وخت طالب وم، کوچنی وم، په ټیم کې ځای مې سبقان ویل، په مسجد کې ځاستېدم، یو سړی راغلی، غالبا د دې عبدالله خان د منطقي و، د پاکستان د بلوچستان د صوبې د عبدالله خان و ګلستان. نو دغه سړی مخکې طالب تېر شوی کې د طالبانو سره شناخت، خو دا مسجد کې چې زه استېدم د دې طالبانو مشرانو طالبانو شناخته و. نو بیا دوی پوښتنه ځینې کوي، بیا یې واقعه ورته شروع کړه چې ما ته خو داسې پېښه راوسوه. هغه وویل څنګه پېښه در وسوه؟ ویل د کلي ګودر دی، ښځې اوبه وړي، زما ښځه م اوبه وړي، د اکا زوی مې زما ښځې ته سترګه ووهله، زما ښځې دعوا هم پر ګودر دعوا هم ورسره کړې وه، او بیا کور ته دا عرض راوړی، کور ته دا اواز راوړی چې ما ته پلانکي زوی هغه سترګه ووهله. نو دی وایي ما هغه ښځه بنده کړله په کوټه کې، 4-5 ورځې یې نه اوبه راسه څښلي دي او 4-5 ورځې یې نه خوراک راسه کړی دی. 5مه ورځ بعد هغه سړی وتښتېدی، ولاړی بل کلي. بیا مې هغو کلیوال ته خبر ورکړي چې که دغه ځوان په لاس راکړي راکړي، که نه زه پر دې کلي سره جنګ کوم. کلیوالو ځوان په لاس راکړي، ما چې ځوان له کلي راوایستي، هلته مې یو ځای مړ کړي، ومېشتي. بیا رالم د صبح صحادق ټیم دی، د سپېدو ټیم دی، د ښځې دروازه مې ورخلاصه کړه، خپله ښځه مې هم راوایسته. بیا مې بوتله داسې یو سارات، هغه لڅې پښو ده، په دې ازغو پریشانو کې روان، په یو ځای مې یو شلې ته کښته کړه، داسې مې پړ مخې وغورځول، د چا له خوا مې 2 ټکه پر وکړل. زما هلته په زړه کې چغه شوه چې دا څومره ظلم، دا څومره وحشت دی، دې مظلوم یې کم جرم کړی، دې مظلوم یې کم جرم کړی، دا که خائنه وه خو دا حال مې پټ کړی وای، دا که بده وای خو اواز دې نه پورته کوی. دا زموږ د پښتنو غیرت دی، دا زموږ د پښتنو. الله به څنګه پر موږ رحم وکړي. یو وخت یو چا بیان راته کوه، وایي په دوبۍ کې ډېر عیاشي ده، شراب، زنا، نڅا. ما بیا له ځان سره فکر کوم چې دا عرب ولې نه هدا کېږي، دا دوبۍ باندې ولې د الله قهر نه اوري. بیا په حدیث شریف کې ویل ده په در المنصور کې، تفسیر در المنصور، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله اقبح هغه بد د شانو ظلم دی، د الله قهر چې نازلېږي پر هغه چا باندې چې ظلم کوي. ماله افغانانو کې خو ظلم شین دی،
په افغانانو کې خو ظلم شوی دی چې پر موږ وچکالۍ را روانې دي زموږ د مځکو برکات ولاړل په موږ کې هغه د وینو دریابونه بهیږي دا خو ظلم دی په موږ کې داسې په موږ کې ناشت پروت دی په موږ کې وحشت پروت دی دا خو ظلم دی نو دا د پښتون غیرت دی دا د پښتون شجاعت دی غیرت هغه دی چې سړی د الله دین پر ځان را راولي د الله دین ته ځان تسلیم یو وخت یو چا راته ویل زموږ په کور کې یو شهید سوی دی د خوست اخونده هغه یو په کور کې چاته ورکړی و چې هغه دوم واده لري نو په کور کې بل دونه څوک هم شته هغه طالب دی ځوان دی هغه ته نه کښېني خو هغه دوم چې ښځه لري هغه ته کښېني نو ته راسه زما پلار ته نصیحت ما یې د شهید پلار ستا زوی شهید سوی دی په کوم نامه وله الله د دین په خاطر ما د الله دین خو دغه هم دی چې د الله قرآن وایي د الله رسول وایي کونډې ته حق ورکړه کونډه پرېږده چې قیې هغه دې وکړي هلته زوی قربانه یې د الله پر دین دلته د الله دین ته دومره نه تسلیمېږي دا دې درواغ دي درواغ دي خو دا بل زوی مې کوچنی دی بیا سبقان نسي ویلی ما نه دي وایي سبقان فرض دي دا فرض دی چې خامخا به ملاین کېږي خو هغه کونډه مو سره بیا خبره وکوله هغې وویل زه دا تعلیب کوم چې ما خپل اختیار شي زه هغه نه کوم چې هغه واده لري خو دا موږ باعث او د الله د دین د برکت په وجه باندې چې زموږ سینې د الله د دینه وي ډکې وي هغه کونډې چې زړه یې غوښتل هغه چاته مو کښېنول سږ کال هغه څوک چې هغه کونډه مو ورته کښېنول هغه عالم سو فاضل سو دستاربندي یې وکول محترمینو زموږ محشره ډېره د اسلام څخه لرې ده ډېر د الله له رحمه لرې خلک دي موږ رحم نه لرو هغه څوک چې رحم نه لري پر هغه الله رحم نه کوي دغه چا په زړه کې چې رحم نه وي پر هغه الله رحم نه کوي نو راځئ پر خپلو اهلو پر خپلو قربانو باندې رحم وکړو د پښتنګلوۍ په پیغور د پښتنګلوۍ په وجه راځي دوزخ ته ځانونه نه سپارو موږ خو جنت اولا او غوره دی نه د پښتنو پیغور نو دغه محترم ورور ته بیا وایو چې دا ښځه مه وژنه ښځه مه وهه ښځه چې تا له کوره تښتېدلې ده ولې تللې ده زما ښځه ولې نه تښتي ستا ښځه چې تښتي هغه عوامل لامل سبب د دې پیدا کړي چې ولې تللې ستا د ظلم په وجه تللې ده د خواښې د ظلم په وجه تللې ده د خسر د ظلم په وجه تللې ده د لیوره د ظلم په وجه تللې موږ خو چې ښځه راواده کړو باره د مور پلار غلامه سوه باره که زما مور پلار په سر سپرېدل هم وایي خو مور پلار او حتی نکاح یې دا چې زموږ د مذهب ستر کتاب دی وایي که ښځې خاوند ته وویل چې ما ته دار سکنا د اوسېدلو ځای را جلا کړه ستا د مور د پلار سره زه نه اوسېږم شرعن دا حق لري پر میړه میړه بې کورو جلا کړي موږ خو یو حیوان دی په کور مو راننیستی باره به د لیوره خشتګانو هم ورمینځي د مور و پلار خدمت به مو هم کوي او د اوس زمانې خوښیان الله دې دوی ته هدایت وکړي الله دې د اوس زمانې خوښیانو او خسرانو ته هدایت وکړي دا د الله له مخلوق سره رحم وکړي هغه ښځه د ستا په مقابل کې اواز نشي پورته کولی تاسې ظلمونه مه کوئ ای خواشي ای خسره ظلم مه کوئ رحم وکړي په رحم باندې څوک کنټرول کوي رحم وکړي هغه تور قبر ته به بیا ورځي هر هغه که چا ظلم کاوه هغه به بیا مظلوم ګرځي بل به الله پر مصیبت وي او نه دې زامن داسې کوي چې مور پلار ته اوس ستا معاینه دی کوي بس دی نو باره ډنګۍ رااخلي لرګۍ رااخلي معاینې ته بندوي الله یو قانون را کړی دی قرآن الله د قانون د پلي کولو دپاره محمد صلی الله علیه وسلم راستولی دی الله د دې قوانون د پلي کولو دپاره علما را کړي دي او علماو ته ورسي د هغو سره مشوره وکړي چې زما په کور کې دغه بدبختي ده زه د خپل کلي د ځوان
نومونه درته وایم یو ځوان درته وایي چې زما کور ډېر تعلقات خراب دي هره ورځ ما د ښځې سره جنګ زه وهم ولې وایه وایي په زما ښځې ته خشم راځي زما ښځې ته هغه بد راځي مال بیا به زه وخت درکړم بیا به زه مشوره درکړم بیا مې ورته وویل چې ته د ښځې سره ظلم ونه کوې وایي ما ته دا انډیوالان وایي چې د واده په اوله شپو کې دي پر ښځه دبایي وکول او پر ښځه دې کنټرول کړه په خشم او په قهر نو د عمرو دپاره دې ښځه رعایت وکړه او که دې په اوله شپو کې ځان ورته دې خوارکۍ کوه اخلاق دې کوه بیا دا مصیر در باندې کوي نو اوس موږ ښځه نه پلټېږو کور ما سره معلوم دی بره ما څه ویل مال ګور د انډیوالانو خبرې ما منه او بل به زه یو خبر درته وکړم دا ستا په کور کې څاورې نارګانې دي هغه ما سره معلومېږي د غریبانو کور ورڅخه دي او دا ستا ښځه د ماړه کور د یو شتمن سړي لور ده شاید ستا ښځې ته او ستا سره به ډېر ښه مناسبات کېږي په اختر کې به ښه کالي ښه جوړې درته راوړي ستا ورېندارګانې دا نه قبلوي هغه به ستا د ښځې شکایت تا ته کوي هغه به دا ستا ښځې ته خطابات وایي مولوي صاحب دغه رنګه ده لکه دا ته چې راته وایي او دا خو زما اوس پام شو ما له رحم وکړه الله په مخلوق رحم وکړه ژوند به دې سم شي زندګي به دې سم شي دا یو مظلوم دی ستا په در کې بندیوان شو نو مې ډېرې خبرې ورته وکړل اخر مې دا ورته وویل مال که دې رحم نه وکړي زما سره بیا تعلقات ته ختم که زما ته نه یې په کار دې ځوان ته ما لوړ څه ښځې ته وایه ما معاف که ما چې په تا ظلم کړی دي ته مې ویلي یا ستا سره مې ناکې کړی ده ما معاف وایي زه به اوس ښځې ته دا وایم بیا مې ورته وویل ما نو ته به د الله په حضور کې بیا څه کوې چې 8000 قومه درته ولاړې بیا ته د خپلې معاینې په پښو کې ورغورځې وایه ما معاف کړه د معاینې په وجه دې ملایکې دوزخ ته کشي او که معاینه عفه نه درته وکړي په 8000 قومو کې د معاینې په پښو کې ورغورځې هلته به چغې مو وایه پر پښو دې مو چی ځکه ته ظالم دا مظلوم دی ظالم چې په ورځ قیامت د مظلوم څخه حق اخلي په پښو کې به هم ورلېږي چیخې به هم ووایي خو هلته به دوزخ وویني هلته به د پښتو غیرت د پښتو بېننګي ټوله له وجوده ووځي دا غیرت نه دی بېننګي ده دا بې غیرتي ده دا کرنټ به ټوله ووځي هلته به خپل اصلاح شي ځکه ظالم او مظلوم دواړه د الله حضور ته راوړل کېږي د الله په حضور کې به ظالم د مظلوم په پښو کې ورپرېوځي وایي معاف یې کړم که مې نه معافه یې دوزخ ته ځم دوزخ ته مې ملایکې کشي ملایکې به هم ورته وایي که معافه یې معاف یې کړه که نه یې کش مو کړې دوزخ ته داسې څه خبرې چې مې ورته وکول ځوان لاړی وایي زما دې نه هم وعده یې مولوي صاحب ستا سره ځم لاس ورکوم چې بس ما معاف کړه په آینده کې به ښه ژوند اوس تقریبا په 6 ورځو کې چې زه ووینم هلکه څنګه شو بیا مولوي صاحب الله دې خیر درکړي زما ژوند اوس ژوند شو زما ښځه اوس ښځه شوه یو کال ما او دې سره تېر کړي نه دا زما ښځه وه نه زه د دې خاوند یم داسې په لرې ژوند په لرې واټن کې موږ سره ګرځېدو خو اوس زه چې کور ته ورسم خوشحاله یم ما ته اوس ژوند خوند راکړي محترمینو د علماو سره دا خبره علما ستاسو اخرت والله ثم تلک که عالم ستاسو اخرت نه در خرابوي محترمینو دا دونه ګروپان چې موږ جوړ کړي او دغه د حج ټیم اوس راغلی حاجیانو صاحبانو ته مو جلا ګروپ جوړ کړي که شپه یې که ورځ موږ د دې په خدمت ستاسو د اخرت دپاره ستاسو د خبر دپاره نور تاسو موږ څه تنخواوې راکړي دي په علماو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم پروت دی هغه عالم چې رحم نه پر امت رحم نه لري هغه عالم نه دی هغه د دین غل دی چې موږ د نیټ مصرف هم پر ځان ګالو د ټلیفون مصرف هم پر ځان ګالو خو دا ټول ستاسو د نجات لپاره واقعیت ته زموږ په ژوند زموږ په بدنو باندې به ستاسو نجات نه راځي والله خدای ته تاسو وله ما صدقه دي عمر بن خطاب راته نوم مبارک وخت په دعا کې وایي وایي یا ربه ما د دوزخ امان راکړه ما له دوزخ وساته که به ازلي دوزخي ما الله ما ته دونه جسد راکړي چې زه ټول دوزخ په ما ډک شي د رسول الله امت نسي واخلي وایي الله جل جلاله ته دا د ده رحم ډېر خوند ورکړي جبرایل اسلام یې راواستوه عمر ته ووایه و زما رحم دې په جوش کې راوستي یا عمره تا لره جنت واجب سو د عشره و مبشره څخه وګرځېدی ذکر کله عمره به الله د ابدي دوزخ مو وساتي الله په ازل کې ما بدبخته کوه
الله ومسات الله ومسات الله ومسات کب ازلی بدبختی الله کفاره مددي او رسولا د امت وګرځوه د رسولا د امت فدیه مو کاغنو بیا ما ور ولا بیا نو موږ لره بس والله دې معبدي زندگی را لیکي محترمین ورحم وکي الا برحم در باندې وکي عفو وکي الا بعفو در باندې وکي سکل کله وایم که چا ما حق خورلی کفا چا په ما کې غیبت کړي عام وایم الله دې هغه ته تروفتیس ابراهیم مولوی صاحب راغلی ما ته ول روز کا زراله ور باندې غلو وش کوله نو پیسې ور معاف کمال ولې نور معاف معافك الله تز ما بحق منه چې الله لا تسوي دا په څه خاطر کو د ځان په خاطر رسول الله سوي کدي چې ته عفو وکول فروز قیامت په الله تا تعفو کی ستاتر دي سترو ګناهو بدرتيس ګناهونه چانه دي کړی هر یو دي د خپل غریوان ته سر نه باسي او غریوان د محکمه کې د خپل عقل د قاضي کې څومره تقصیر موږ په عبادت کې کړی دي څومره جنایتونه موږ کړی دي څومره د الله نه فرمانه موږ نه دي کړی نو یې ورور رحم وکړه پر دې مظلوم باندې د دې مظلوم ژوند و پښتولې لکه ورتشتېدلې خو زه تا نه پېژنم زه د تا لرې یم که زما لاس راته رسېدلی او زما او ستا ملاقات سره کېدلی سوی ما به دې ښځې په مخ کې ته کښېنولی وی د ښځې هغه وجه به مې هم را ایستلې وه چې ولې ستا له کوره تښتي ښځه ډېره عزتناکه ده او بیا زموږ ستاسو هغه مظلوم او زموږ ستاسې دغه مظلومې ښځې دا ډېرې حیاناک دي دا په ډېر څه له کوره څخه نه وځي دا چې دا به یو غم لري دا به یو درد لري مشکل یې ورورکي والسلام علیکم ورحمة